د دنیا سره دومره تعلق ساتل پکار دی د دنیا سره دومره ځان تړل پکار دی چې څومره زمونږ د دنیا ته ضرورت دی. تقی عثماني سے دامت برکاتهم العالیه هغه خپل کتاب کې یو څو مثالونه ورکړي دي. یو مثال هغه د دنیا دا ورکړي دي چې دا دنیا د انسان لپاره ضروری ده خو دومره ضروری نه ده چې دی به د هغه مینا د هغه محبت دا زړه ته کوزي. او بیا یو مثال دا ورکړی دی لکه څرنګه چې یو انسان کور رغي، یو انسان بنگله رغي، یو انسان بلډینګ رغي، په هغه کور کې، په هغه بنگله کې، په هغه محل کې د لیټرین ټټه پلش ضرورت وي. د قشانتی د انسان لپاره د دنیا ضروری ده. خو بیا هغه فرمایي چې یو بنگلی والا، یو محل والا، یو کور والا دا ندی کړي چې هر ټیم د په ذهن کې د دغه لیټرین محبت، د دغه ټټه او د دغه پلش محبت د پزړه کې پروتي. هر ټیم د هغه ذکر کی، هر ټیم د دې د هغه بحث چې د هغه کی. لیکن دغه کور والا، دغه بنگله او دغه محل والا دا لیټرین په تور د ضرورت باندې استعمالي چې کله ورته حاجت شي دیزی خپل قضای حاجات الته کی پوره کی بیا ته ناراضي. پټول اورس کې د بیا د لیټرین سوچي نه د ټټه سوچي نه د پلش سوچي او چې صرف ضرورت شي بس د ضرورت تبارا الته کیږي. نو هغه فرمایي چې دنیا د انسان د پاره داسې استعمال اول پکار دی لکه څرنګه چې تو پلش ټټه لیټرین د خپل ضرورت د پاره استعماله، دنیا به د قشانته ته د خپل ضرورت لپاره استعماله. زیات تعلق، زیات مینه بدله چې دی هغه نور کی. او بل مثال هغه دا ورکړی دی چې یو کشته دا، هغه کشته دریاب کې روانه ده زی. نو چې څنګه د کشته د پاره دریاب او اوبو ضروری دي، د قشانته د انسان د پاره دنیا ضروری ده. اوس کدا کشته تر او باسي په وچه باندې ودره، دا کشته په وچه باندې نه ګرځي، دا په وچه باندې نه زی. د قشان انسان کته د دنیا نه لری کې د انسان اس نه دي. دا دوانه د یو بل د پاره ضروری دي. خو کو تاسو وی وایي دا کشته والا راولېږي او د کشته کې سوري وکي او دا او بټولې د کشته ته دن نبوزي، نو دا کشته به سره غرق شي، تباہ بشي. نو د قشانتی د دنیا محبت ته کچري موږ د خپل زړونه سوري کړو او د دنیا د محبت مو وتوردن نکو او دا زمونږ د زړونو ته د دنیا د محبت لاړ، لکه څرنګه چې دغه کشته نشي بچ کې دی غرقيږي با د قشانتی با د دنیا د محبت دا انسان تباہ او برباده طرف ته چي هغه ورس. الله ما تعالی د دنیا په مخ باندې ډیر زیات مثالونه راکړي دي. ما تا اینو سحر چې دی نور را اوخیږي، ماسپخین ټیم کې د اسمان مین ستراشي، مازیګر ما خام کیږي اغه نور چې دی هغه پریوزی لاړه شي تیارش. دا ما تعالی الله مثال راکړي دي چې ګوري دنیا کې ستا مثالوم دغه شان دي. ستا د زندګۍ نور را ختلې دي، د چاغه مین ستاره رسیدلې دي، د چاغه په دویمه حصہ کې دي، د چاغه په اوله حصہ کې دي، د چاغه سلورمه حصہ ته رسیدلې دي، د چاغه پنځمه حصہ ته رسیدلې دي، د چاغه په اخیرو ډیګرو باندې دي. د قشانت بستا سو د زندګۍ د امداسه شي دا ختم شي. سپګمې ته مونږ وګورو، دا بل مثال الله ما تا ترا کړی. زماستا نصیحت تا، زماستا بیان تقریر ته ضرورت نشتا. دا الله په دې قدرتونو کې چې ما تا سوچ کو، دا زماستا د پاره یو لوی نصیحت ته، یو لوی عبرت ته زماستا د پاره.
دې سپوږمۍ ته مونږ وګورو اول چې کله دا راوخیږي نری کیرې یسو کې انینا په دویمه ورځ باندې مونږ ته به نظر باندې راشي هغه میاشت په قلاره قلاره غټیږي څوارلسمې پنځلسمې ته ورسي دا چې دی غپول شي غټه شي رڼاګانې چې دی هغه شروع کی او بیا چې کله میاشت په ختمېدو باندې شي دغه شانتې وسره د سپوږمۍ د هغې طاقت هغه کمزوري کیږي اخیر دا چې میاشت پوره کیږي سپوږمۍ بیا د هغې سره چې دی هغه پناه شي دا الله ما تعالی بل مثال راکړی دی چې بنده دغه ستا زندگی ده ستا د زندګۍ سپوږمۍ راختلې ده اول کې ته د ورځې د دوو د کال د پنځو د شپږو اخر دا چې پنځو شپېتو ته ورسېدې او ستا د زندګۍ سپوږمۍ ستا د زندګۍ میاشت دا په کمېدو باندې شوه زوال طرف ته چې دی هغه لاړ الله ما تا ته دا ښیي چې بنده ستا زندگی ګورې دلته همیشه نشته دقه شانتې تا لره هم زوال دی دا څومره نعمتونه چې په مخ د ځمکه باندې دي د هر څیز لره زوال دی ستا ځوانۍ له زوال دی ستا طاقت له زوال دی ستا حسن له زوال دی ستا مال له زوال دی ستا بچو له زوال دی ستا بیبي له زوال دی ستا پلار له زوال دی ستا مور له زوال دی ستا الواد له هر څیز له دې لره زوال دی یو ورځې به تاسو ماته چې دغه څه کېږي را مخامخ کېږي نو چې زما ستا زندگی دا بې ګارنټۍ شوه زما ستا د زندګۍ دپاره زوال دی زما ستا د الواد دپاره زوال زما ستا د ما دپاره زوال زما ستا د طاقت ځوانۍ دپاره زوال نو پکار نه ده چې یو څیز زما ستا نه اخیستلی کېږي یو نعمت زما ستا نه اخیستلی کېږي ما تا د هغې نعمت قدر وکړو ما تا هغه نعمت راوالو صحیح ځای کې استعمال کو د دنیا زندگی دا تیریدونکې ده دا ختمېدونکې ده دې لره زوال دی څرنګې چې یو بلبل څانګه باندې ناسي د سپرلي موسم دی خوشحالیږي چغارې کی کله یوې څانګې ته ځي کله بلې څانګې ته ځي کله یو ګل لځي کله بل ګل لځي اخر دا دی چې خزان پې راشي ونې مکمل صفا چې دی هغه پاتې شي اس پې پاتې نشي دقه شان زما ستا د زندګۍ سپرلی دی مونږ کله الواد لزو خاندو ورته کله بچو لزو خاندو ورته کله بیبي لزو خاندو ورته کله رور لزو خاندو کله گاونډي لزو خاندو کله یار دوست لزو خاندو ورته اخیر دا دی چې خزان به دا باندې راشي دا ځواني دا طاقت دا به واغستی شي ما تا باندې به خزان راشي بیا به هغه ګل ګورو بیا به هغه بهار ګورو بیا به هغه سپرلی ګورو هغه سپرلی به نه وي هغه ګلونه به نه وي هغه بهار چې دی هغه به نه وي نو ولې د هغې نه مخکې دا صحیح طریقې سره استعمالو ولې نه چې زمونږ سره د اخرت فکر دا پیدا شي د دنیا نه بې رغبتي او د اخرت فکر دا زمونږه پیدا شي د دنیا سره تعلق د دنیا د حدودو پورې دوه مثاله مې تاسو له درکړو د تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د دنیا سره تعلق به زمونږ څنګه دوه مثالو سره تاسو ته خبره ما څه کړه دا واضحه کړه هارون الرشید بادشاہ دا د بغداد امیر المؤمنین او ډیر یو نیک صالحه بادشاہ دیر شوی دی هارون الرشید دیله الله ډیر مال ورکړو ډیر لوی طاقت ولا ورکړو او د دو بیبي زبیده خاتون هغه نهر زبیده چې کم یادېږي کم چې دغه علاقو باندې را رسیدلې دي مینا ته عرفات ته دا هغه وخت کې هغه زبیده خاتون استلم حج لتلی و حاجیانو ته ډیر زیات تکلیف هغه علاقو کې به اوبه نه وي اوس الحمدلله ډیر لوی انتظامات شوي دي هر ځای کې اوبه موجود دي پوارې لګېدلې دي د پاسه باندې د اوبه راچانګي هغه وخت کې اوبه نه وي
نه دې اعلان وکړو چې د حاجیانو د پاره د نهر وویستلی شي. غالبا چې د عراق د دجلې نه نهر وویستلی شو او د عرفات منا ته مزدلفې ته په دې علاقو باندې داسې راوستلی شو. اوس هم هغه نشانات موجود دي. هغه نهر زوړ شوی دی، بند کړی دی. هغه نشانات اوس هم موجود دي. داسې نیک بادشاه تیر شوی د حاجیانو د پاره او دا اعلان یې وکړو که چرې مزدوران په یو بیلچې راچولو باندې په یو ګزار باندې یو بیلچې سره غواړي دې ورکولو ته زه تیار یم. خو دا نهر دا به استلی کېږي چې د حاجیانو دا تکلیف دا ختم شي. نو د هغې هارون الرشید بادشاه یو بچی و. یو کتاب کې دا واقعه مې کتا ډېره عجیبه راته ښکاره شوه چې د بادشاه زوی او د دنیا نه دومره بې رغبتي او د اخرت فکر په هغه باندې څومره سور و. د 14 کالو عمر کې و. 2 جامې به یې اغوستې وې، یو یې لنګ و او یو به د ځان نه د پاسه داسې صادر تاو کړی او د نیکانو خلکو علماو مجلس کې به ناسو. د هارون الرشید بادشاه دربار کې به ډېر لوی اکابر علماء کرام دا ناسو لکه امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا د هغه قاضی القضات دی به د هغه سره چې دی هغه ناسو د وکیلانو مشهور دی. د هارون الرشید دربار کې به دی او دی بیبي کور کې 300 جنکې داسې مقرر کړی وي چې هغوی به 24 غنټو کې د هغې په کور کې به د قرآن مجید تلاوت کې داسې ټیم یې وله مقرر کړی و چې یاره دې غنټه کې به تاسو تلاوت کوئ، دې کې به دا کی، دې کې به دا کی. دا 24 غنټې ورله تقسیم کړی وي. نو د هغې په کور کې به 24 غنټې د قرآن مجید تلاوت دا کېدو. نو دغه د بادشاه دا زوی دی چې به مقبرې ته لاړ نو یې کې به ناست دی یو قبر سره او دا قبرونو والا ته به آواز وکړو چې کاش تاسو ما ته د خپل حال ویلی وي چې په تاسو باندې اوس څه تېرېږي. کاش چې تاسو ما ته دا ووایي چې تاسو به دنیا کې څه خواړه، تاسو به دنیا کې څه څکل، تاسو به دنیا کې څنګه جامې اغوستې، تاسو به دنیا کې د چا سره ناس پاس وئ، تاسو دنیا کې د چا سره چې دی هغه تعلق و. وي دا قبرونو والا به مخاطب کړه، دا خبرې به ورسره کولې. بیا به په جړا شو، ډېر به وجړل. یو وارې دربار ته راغی د بادشاه، د فقیرې هغه لباس یې اغوستی دی، د هغې الله والا هغه نظر پرې پرېوت وي، د هغې هغه اثر پې سوي و، د هغې هغه اثر یې خپل کړی و. د دې وجې نه چې مونږ د نیکانو خلکو مجلسو کې کینو. رحمان بابا وی که نه وی په مجلس ته عالمانو به سره زر شي که وی کاڼي یا وی لوټه د صحرا. بهرحال دې مجلس ته راغی، وزیران په شاهي لباس کې د وزارت په لباس کې ناست دي او د هغه 2 کپړې د ځان نه تاو کړي دي، یو یې لنګ وهلی دی او یو یې د ځان نه دا صادر تاو کړی دی. وزیرانو هغه بد وګڼل، یو قسم بد پې ولګېدو چې دا د بادشاه زوی دی، شهزاده دی، د ده د لباس ته وګوره، د ځان نه فقیر رخ کړی دی، د ځان نه ملنګ لیونی رخ کړی دی، دې لباس کې دی دلته کې ګرځي د بادشاه په دې محل کې. بهرحال په قلاره قلاره دا خبرې کېدې. بادشاه د خبرو رسید چې یاره دا زوی دی لږ سمجاو که لږ پوهېږه، دا خو د شاهي خاندان سړی دی، د بادشاه زوی دی، دی دا لباس اغوندي، دا جامې اغوندي، داسې فقیري خپله کړې ده، ته لږ پوه کښېنه. بادشاه هم سوچ وکړو چې یاره واقعي دین دیم ځان لګي، خو د ځان خیال خو دې ساتي که نه. شاهي لباس دی اغوندي، په دې کې ولې به دې فقیرۍ په جامو کې دی ګرځي. هارون الرشید بادشاه دا بچی را وغوښتو، دی بچی ته قار غوسه هم کړې ده، بچی ته وی دا د ځان نه څه فقیر رخ کړی دی، ملنګ رخ کړی دی، دا لباس لرې کا
د پلار له جواب ورنکو پلار هم دربار کې ناست دی پلار یې د هغه د طاقت نه څه خبر دی چې دې مقام ته به دې رکوالي کې رسېدلی دی پاس په بنګله باندې یو کوتره ناسته وه هغې کوترې ته اواز وکړو وي په هغې ذات در له قسم در کوم کوم ذات چې پیدا کړی راشه زما خواله دې ته علما کرام کرامت وایي هغه کوتره له اوروال وته او د هارون الرشید بادشاه د بچی په لاس باندې کېناسته بادشاه ته خپل کرامت او طاقت وخو چې ته خو دې لباس او جامو ته سپک ګورې لیکن په دې کې دننه یو طاقت پروت دی زه یو مقام ته یو مرتبې ته الله رسولم او بیا ورته څه وي چې ښه ساعت یې وشو بیا هغې کوترو ته وي لاړه شه په خپل ځای باندې کښېنه خو د بادشاه خواله رانه شي د پلار سره یې دقه خبرې وکړې بیا پلار ته وي بابا جی زما ستا د یو بل سره تعلق نه راغېږي ستا تعلق د دنیا سره دی زما تعلق د آخرت سره دی زما دنیا لله ته ورکړې ده زه دنیا خپلول نه غواړم لہذا زه دا دربار پرېښودل غواړم د دې نه چې دی هغه ځم یو یې د ځان سره قرآن مجید واغستو او مور خو موري د مور خواله چې لاړ مور یې ورله یو ګوتی ورکړه وی بچیه دا به خرڅه کې د سرو ګوتی وله ورکړه د نارینه دپاره سره استعمالول دا حرام دی ګورې ښه دا خاص یو خبره راله ډېر کرت اکثر نارینه د سرو ګوتې استعمالي د نارینه دپاره د زرو غالبا چې درې رتې دي حساب دی دغه درې ماسې دي دغه استعمال صحیح دی د سپینو زرو او سره زر د نارینه دپاره مکمل دا حرام دی لہذا د دې نه پرهیز کوئ که ماشومان بچي ولیني هغوی له هم د سرو مندرې مه رغوي هلکانو له په نارینهو باندې سره زر دا حرام دی وي دا به خرڅه کې ځان له به پیسه خرچه وکړي د مور مینه دا ډېره زیاته عجیبه ده بهرحال دی روان شو بصرې ته لاړ بصرې ته د بغداد نه لاړ هجرت یې وکړو بصرې ته ناس به مزدوري به یې کوله بیا دغې واقعه کې ابو عامر رحمت الله علیه دا یو بل بزرګ دی هغه بیا د هغې ځای نه دا واقعه لیکي چې یو وارې زما دیوال راتاو شوی و د کور زه لاړم بهر د مزدورۍ دپاره مې سوکات چې څوک وګورم او دا دیوال راله وکړي چې لاړم بازار کې ډېر خلک ناست دي د مزدورۍ په تکل باندې زما په دې نوجوان نظر شو ډېر ښایسته هم دی دویمه دا چې د قرآن مجید تلاوت کی یو ټوکری ده ورسره هغې کې خپل یو جوړه جامې دي یو لنګ دی پکې هغې کې ځان ته قرآن یخې دی د قرآن تلاوت کی ما سوچ وکړو چې یاره دا هلک خو نیک هم دی دی به کار هم په ښه صحیح طریقې سره کي زه هغې ما نوجوان له لاړم ما ورته وی چې نوجوانه ته کار مار کې ما ته وی چې او مونږ خو د کار دپاره پیدا یو کار کومه ما ته وی چې څه کار دی ما ته وی چې د خټې له کار دی یو دیوال دی هغه کول غواړي ما ته وی چې ټیک د زه سره ځم خو په دې شرط باندې چې ماله به مزدوري یو درهم او بل د درهم شپږمه حصه دا مزدوري به ماله راکې مثال په طور باندې په اسانه به تاسو ته دا ووایم چې اووه انې دا تنخواه به ماله د ورځې مزدوري راکې اووه انې مې چې ټیک ته موږ روان شوي دویم شرط یې راته دا ولګاو چې د مانځه ټیم شي نو ګورې زه به مونځ کومه مانځه له به ټیم وباسو مونځ به کوم په دې کې ورونو ما تا ته یو سبق پروت دی هغه سبق دا دی مونږه کار کو مونږ مزدوري کو مونږه مانځه ته توجه نی مونږ وایو مړه کار مخکې دی او مونځ وروستو دی نه مونځ مخکې دی او کار وروستو دی د چا سره چې کار کې هغه ته مخکې دا وایه رورې زه ستا سره کار کوم دیاړي به کوم دومره ټیم به کار کوم دومره ټیم به پکې زما د منځونه پکې دا راځي دوه راځي درې راځي زه به پکې منځونه کوم هغه به هم خوشحاله شي داسې ما څوک نه دي لیدي داسې مالک چې هغه خپل نوکر ته ووایي چې ته منځ مه کوه او کوي پکې نو الله دې پوه کړي
چې هغه خپل مزدور ته دانې وي چې د منځو کا داسې به څوک ني تاسو ویلی نه دی هغوی ته ښه نه دي کړی لہذا چې څوک هم مزدوري کی د بل چا سره کی هغه د هغې سره خبره کی او که د بل چا سره نه کی خپله مزدوري خپل کار کی نو ولې ته 10 منټه دوکان نشي بندولی ولې ته 10 منټه د خپل کار نشي بندولی دا د دې هر څیز دپاره زوال دی ستا دا نیک اعمال دا ذخیره کیږي دا جمع کیږي د دغې دپاره به د دنیا دپاره به خپل عبادت خپل منځ د الله بندگی د الله احکامات دا نه ماته بهرحال په دې دوو خبرو باندې د بادشاه زوی د هغه سره لاړ کار لا د ابو عامر رحمت الله علیه وی دې هلکه د ماښامه پورې د 10 سرو عمرې کار وکړو دومره کار وکړو چې هغه 10 کسان چې څومره کار کوي وي دې نوجوان دومره کار په یو ورځ کې وکړو چې کله مازدیګر د چوټۍ ټیم شو وی ما ولا د هغه چې ما ته کوم حساب یو درهم او د هغې شپږمه حصه ویلې وه ما ولا د هغې په ځای 2 درهمه ورکړو وی ما ته وی چې نه ما درته څه ویلي اخ که به راکې وی بس چې هغه څه ویلي هغه پیسې مې ولا ورکړې دا نن زمونږ په دې مال کې برکت ولې نشته زمونږ په دې مزدورو کې برکت ولې نشته مونږ مزدوري کو مونږ پکې نه کو نو برکت پکې د کم طرفه راغی مونږ کار کو مونږ پکې نه نو برکت د کم طرفه راغی ټوله ورځ د سهار نه تر ماښامه پورې لګیا یو ماښام کور ته لاړ شو ستړي ستومانه 500 روپۍ هم کړي هغه هم زمونږ نه صرف په چینۍ باندې لاړې شي ته د الله عبادت کوه په صحیح معنو کې دغه 500 روپۍ به د برکت نه ډکي د الله نه 1 روپۍ غواړه خو برکت والی غواړه اگر که ته به زرګاو غواړې خو چې برکت پکې ني دا مال ستا په کار نه راځي دا به د نه بېځایه چې دی هغه لګي برکت والا مال د الله پاک نه غواړي د کار دپاره منځ مه پرېږدوئ د کار دپاره تلاوت مه پرېږدوئ دغه کارونه مخکې کوئ د دې د برکته بدله الله په مال کې او په رزق کې برکت چې دی هغه اچي زه حیران یم چې دا واجبه هلک دی زه له ډېرې پیسې ورکوم او نه یې بهرحال هغه ورځ خو یې کار وکړو په سبا له زه بیا لاړم وي نشته ما د هغې کسانو نه تپوس وکړو چې دلته پرون یو نوجوان ناسو او کار یې کړی ما له نن پسې بیا راغلی یم بیا مې کار له ما ته یې ویل چې خو په هفته کې یو ورځ کار کړي په هفته کې یو ورځ کار کړي دا پرونی کومه ورځ چې وه په دې بل هفته کې به په دې ورځ باندې هغه راځي نور کار نه کوي مې ویل چې ولې وی چې هغه چې دا څومره مزدوري په دې یو ورځ کې وکړي دا د هغه د روغې هفتې دپاره پوره کېږي مطلب د 2 انو کار یې کړی دی نو د ورځې هغه 1 انه استعمالي بله ورځ بله بله ورځ بله نو 2 ورځې پوره شي په هغې بله ورځ باندې دی بیا مزدوري چې دی هغه شروع کړي وی نور یې حیران کړم چې دا لا څنګه نوجوان دی وی بهرحال کار خو یې ما لیدلی وی مې چې یو هفته به ورته صبر وکړم خو دغه هلک به راله کار کړي چې کله هفته وشوه هغه ورځ راله وی بیا لاړم بازار ته وی هغه نوجوان بیا هغې خپل ځای باندې ناست دی وی ما ورته وی چې کار کوي وی چې آو وی بیا مې بوتو وی چې څه کول غواړي مې چې دا دیوال کول غواړي او دا بل دیوال خراب دی دا کول غواړي کار مې ورته وکړو وښوده او دې کار کې خټه خوشته کړه او زه ورته پټ کېناستم چې کله دې په دې رده باندې دا خټه کېږي داسې که نه خټه به دې ټوله رده باندې ولګي وی د کتې نه د خاورې هغه کمې خښتې چې رخ کړي دي هغه په هوا باندې ځې په خپله باندې رده کېږي وی حق حیران یې کړم مې چې دا خو بزرګ دی دا لکه مې چې ځکه د په یو ورځ کې د 10 کسانو عمرې کار کي چې خټه لګي او خښته پسې په خپله باندې روانه ده خښته په خپله باندې ځي په دیوال باندې لګي دا کرامت دی ته وایي بهرحال وی په دې ورځ باندې مې ویله وي 3 روپۍ بیا ورکولې وي نه اخېستې چې ما له به هغه خپل حساب راکوي ویې مې ویله ورکړې خوشحاله شوم په 3 هفتو یې بیا لاړم بازار ته وی نوجوان نشته تپوس مې وکړو چې خو بیمار دی نه دی راغلی چې کوم ځای دی چې پلان کې بیابان کې پروت دی
زه ډېر زیات خفه شوم لاړم هغه د هارون الرشید بادشاه زوی ځان ته خاوره یخې ده د خاورې نه داسې یو پوله راښکلې ده په هغې باندې سر یخې دی وی خاندل ما ته وی چې ابو عامر رالی مې چې او رالم ما ته وی چې زه خو مړ کېږم خو یو څو وصیتونه مې دي په دې باندې به عمل وکړي مې چې وایه خامخا به پوره کوم ما ته وی چې زه مړ شمه نو زما دا کوم ټوکریږی چې ده او زما دا کوم تهبان ما چې به دا لنګ تړلی دی نو ماله چې څوک قبر وکني دا به هغوی له کرایي ورکړي مزدوري به وله ورکړي او ماله به غسل راکړي او ماله به په دې خپلو دوو څادرو کې کفن راکړي ما ته وی چې دا ته څه وی ته خو یو داسې الله والا سړی زه به تاله نوی کفن اخلم وی ما ته وی چې نه ما په ژوندانه باندې دا کپړې غوستي دي نو په مړونې کې ته ما ته نوې جامې واغوندې په دې خاورو کې به هغه بیا هغه شانتې کې کړلي مې چې ټیک ده بیا راته وی چې ابو عامره چې کله زه مړ شم زما د مرګ نه وروستو به زما دا قرآن دا واخلي او زما دا ګوتې دا به هارون الرشید زما پلار له چې دی هغه ورکړي وی دغه ټیم کې زه پوه شوم چې دا خو د هارون الرشید بادشاه زوی دی د دغه ټیمه پورې ما ته پته نه وه ما راوچت کو او په دې زنګون مې ویله دا سر کېښودو ما ته وی چې زما دا سر په دې ځمکه باندې کېده د دې نه موږ الله پیدا کړي یو دې ته به کوزېږو ما وله سر کوس کوس ځمکه باندې مې کېښود وی یو څو شعر یې ووی په شعر کې څه وي د عربي اشعار دي زه به راته مفهوم ویم وی ای زما صاحب او ملګریا د دنیا په عیش او عشرت مال او دولت باندې دوکه نشي ای زما ملګریا د دنیا په عیش راحت آرام مال باندې دوکه نشي د هر څه زله زوال دي د هر څه ختمېدونکي دي یو شعر دا او دویمه کړی د شعر وي دا وه چې دا کم کټ تا نن په اوږه باندې اخیستی دی مقبرې ته وړې نو سبا ستا نمبر دی ته به هم دغې ځای ته چې دې ځي د دې دپاره تیاري وکړه دا دوه اشعار یې ووي او زما په غیږ کې او زما مخې ته د هارون الرشید بادشاه زوی سا ورکړو دا واقعه نزهة البساطین دا یو کتاب دی هغې لیکلی ده دی ما د هغه د وصیت مطابق د هغه قبر ګټه وغیره ارسو وکړو روان شو ما بغداد ته لار کې راله هارون الرشید بادشاه مخې له راغی ډېر پوج دی ورسره ما آواز وکړو کسان ودرېده زه د هارون الرشید بادشاه سره ملاو شوم هغه امانت مې ورته حواله کړو ما ته وی چې راځه زما دربار ته وی زه د ځان سره دربار ته بوتلم خلوت را سره وکړو یوازې ځای کې مونږ ملاقات وکړو ما ته وی چې زما دا زوی تا پیژندو چې دا د بادشاه زوی دی ما ته ووی چې او ما پیژندو وی چې دا به څه کار کاو وی چې ما له دیوال کړی دی ما به مزدوري کړې ده تا له شرم نه درته چې زما په بچي دی مزدوري کوله ما ته عرض وکړو چې بادشاه سلامت دغه ټیم کې ما ته پته نه وه چې دا ستا بچی دی وروسته ما ته پته ولګېدله چې دا ستا څه دی دا بچی دی وی هارون الرشید بادشاه ډېر وجړل بیا راغی د هغه قبر له د هغه د قبر ملاقات یې وکړو په قبر باندې ډېر زیات وجړل واپس خپل ځای ته لاړ دا ابو عامر رحمت الله علیه وی کور ته رالم ادیمه د هارون الرشید بادشاه زوی خوب کې اینم جنت کې مې یو محل ولیدو یو بند قوبه ده یو بند محل دی په هغې کې دننه یو بند ملغلره ده هغه کولاو شوه د هارون الرشید بادشاه دا زوی ته نه راووتو ما ورته وویل چې الله د سره څه معامله وکړه ما ته وی چې الله رانه داسې راضي دی داسې رانه الله خوشحاله دی چې داسې د بل یو بنده نه الله نه دی خوشحاله شوي او الله راته وفرمایل چې پلان کیا خلقو ته ووایه که چېرې تاسو هم دقه شانتې د دنیا نه بې رغبتي اختیار کړله
تاسو دنیا نه